ځان دپاره څه مه غواړئ؟ مثلا آیا تاسو هم د ځان دپاره څه نه غواړئ؟ نه، زه ځان دپاره څه نه غواړم، وطن دپاره مې هر څه غواړم. هغه د غني خان شعر دی وایي چې ستا سر چې وي ټیټ نو زه به شان او شوکت څه کړم. د وطن سر لوړ کړو چې د ټولو سر ورسره لوړ شي. بلکل. اوس باید د مهاجرو د کډوالو مسله د جذباتو نظر نه، د عقل نظر نه، د احساسات نظر نه، دریو برخو نه زښته ډېره مهمه ده، ځکه باید ټولو ته ثابته سوي که ځان افغان ګڼي که نه ګڼي، ګاونډیان درته افغان وایي، او وخت چې یو فیصلې باندې ورسېږي وایي افغانان دې ووځي، منځ کې توپیر نه کوي. او وطن منځ کې بل وطن نه لرئ، بل ځای کې عزت نه لرئ، ډېر به اوچت سئ د فرد په حیث باندې، اما جمعي عزت به نه لرئ. خوند چې په هغه ژوند کې ده، ځکه هغه خاورې کې یو راز ده، یوه جذبه ده چې بل چېرې نسته. او همدا وایي چې هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. هر سول ډاګ د افغانستان ماته د زرو له کانونه په ګاونډي ملک کې اوچت ده، او خپل د وطن د هر ماشوم درد مې هغسې مې کړی وي چې نور مې نه کړی وي. دا باید دې باندې باید ټول اعتراف وکړو. او بل دغه امکانات لرو، خدای جل شانه را باندې ډېر لوی مهرباني کړې چې وطن کې امکانات شته. یو بېګناه بندي باید له بنده خلاص شي، د هغه بېګناه نوم عقل ده. که جمعي عقل د افغانستان له بندیتوب نه خلاص شي او پرېښودل شي چې ګډ فکر باندې راسي او یا لازمي اجماع ته ورسېږي، موږ مخکې تللی شو. مګر که عقل بندي کوي نو بیا بله خبره. بسیار تشکر.